حشر یا ګډ کار هغه پخوانی دود چې د وروستیو څو لسیزو جګړو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی. خو د غزني په یوه لرې کلیواله سیمه کې قومي مشرانو د دې لرغوني دود د ژوندي پاللو په مرسته د اوبو کوچنی بند په حشر جوړ کړی. د غزني ناوې ولسوالۍ د انګړ کلي د اوسېدونکي وایي حکومت او مرستندویو بنسټونه دي د دغه چکډیم په جوړولو کې د کارېدونکو توکو او وسایلو مرسته ورسره وکړي. دغه اوبه چې دلته ولاړې دي دغه د انګړ کلا چکډیم ده، د خلکو په همکاري جوړ شوی ده. یو اشر یې ورته وکاوه، د ټولې سیمې ټکټران یې راوستو، دغه ځای یې راوتاړو، ډېر یې ښه وتاړو. دا تقریبا پر 2.5 متره مکعبه باندې جوړ ده، 2 متره اوبه ځای وي، 18 متره مکعبه اوبه کېږي او ښه جوړ ده، ښې اوبه لري. نو اوس بالا زموږ تر اوس توان تېره ده، دا کیسه راسه غټه شوه، وسته ډېره غټه ده، اوبه یې ډېرې دي، اوې اوبه لري، له هر ځای ورته راتلی شي، نفع یې ډېرې دي. نو موږ له خلکو له موسسې څخه، له مؤسساتو څخه، له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې له موږ سره په دا چکډیم کې مرسته او کومک را سره وکوي. له امارتو کومک غواړو، له موسساتو کومک غواړو چې زموږ هم ورسره همکاره یو. په دا چکډیم کې تقریبا موږ 1.5 کسه، 200 کسه، 100 کسه به راوتو، دلته به کار کوو، له ټکټرو له هر څه چې د دوی توان و هغه کار یې له موږ سره کړی ده. ورته مهال مسؤلین د دې لرغوني فرهنګ د راژوندي کولو برخه کې د خلکو هڅې ستایي. د دغه دود پاتې کېدل د غزني او ټول هیواد لپاره خورا ارزښتمن دی او خوشبختانه په وروستیو کې د ناوې ولسوالۍ محترمو ولسونو هم د اشر له لارې د یو بند د جوړولو شاهدان موږ یو چې موږ د دوی دغه کارونه ستایو او واقعا په اسلامي ټولنه کې بالخصوص په افغاني ټولنه کې اشر یا له یو بل سره همکاري دا هغه څه دي چې نه یوازې داسې په اقتصادي لحاظ باندې دا مثبت تمامیږي بلکې په ټولنیز، اخلاقي او دیني لحاظ هم له ځان سره خورا ډېرې فایدې لري. باید وویل شي چې حشر د افغانانو یو پخوانی دود دی. هیواد کې تیرو څو لسیزو ناخوالو دغه فرهنګ د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی. د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې ټول هغه پخواني دودونه بیرته ټولنه کې ترویج کړي چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي.